یا لیکا یا بدماش گوت یا ودرېږه. په خیر څنګه یې او ښې خیمه دا راته ووایه چې تا زما دا زوی څه بنانت کړی دی چې ځان ته خوشې تشې ګرځې. ولې وې ما ته د خوشې ته څه ګرځولي تنخوا ورکوم تنخوا او چې دا څونه تنخوا ته ورکې که نه په دونه تنخوا خو زه سپیله روټۍ وړم. دا څه دا راته ووایه که نه چې نن نه پس ګورې بدماشي ونه وینم او که د نن نه پس هغه ځان سره وګرځو که نه ګورې ښه بدله ني. و دا څه کوې د خدای نیکبخته اخو زما ښې لاس ته سړیه هسې لګې غلی شه درته وایم که نه غلی شه وایم د ستا د بدماشۍ ماته پته ده دا تماچه چې دی ایښې ده که نه وایم د هغې د قاشم دارې کوږ دی ډېرو ډزو ویلي کړي. ته پته درته نو بیا سم اوسېږه که نه سل ډزه به مې ویستې او که نه دس پسې خو درالې دا خبره را یاده کړه هغه یو ځل چې مې راته پټاخه ایښې وه که نه او ډز یې کړې او کلي نه پناه شوي وې یاد دې شي ودې وایم هله نه دا ای مه وایه د خدای نیکبخته په دې کلي کې مې ډېره لوی روب و دبدبه ده پنسه مې اوچته ده داسې دي دا ولې د چیل اونه دې په بډه کړې ده داسې دي زما خپه ده که نه مانا غلی شه درته وایم غلی شه هله پولیس دی. ای دغه دی هغه بدماشي ده بیخته دی بدماشي وجا یا زویا درالما دا دی هغه ماما دی لعنت شه. چو خوشتر راسته نه خود خو خالی دی خواه یا پخوا به یو گانه و زمانگ پا ٹیم کی دی خشته گانه با ووی کدا ڈیم جوڑ شو بسنده کدای جبو که نو خادو پپا بوک بیا گرزه پتو پانو نو خادو پپا بوک بیا گرزه پتو پانو ایو دی ما خبره واده کنه دزو نکل اچھے د خدای ظالمه دونه منډه خو ما چېرته د پړې معشوقې په چم نه دي والي مانا سر خودی بیا انا پا پونده ویشتو زه په کم سوچ او فکر شهود دی که پروتو ما اټول سوچ تیرا تبا برباد که سود مې دا جوړه ډېر کچه کار ده کړی څه چل مې کړی څه دنده کړی دي یم هغه انوسي دی نه انوسي یم هلته پلار پسې تلو هغه تسپقو باندې ډېر بېعزته کړم ودې نیولې تا دې شوې ما ته وایي زه ته ځان سره څه نه ګرځې هلته م کښېنولې دي وایي دلته زما بلا کار او روزګار دی نو تا ورته شوې ما ورته وایي زما خورایي دي او ته دا چې ګل مې نوسر یم مین سره به ګرځي نو تا خو کوي دا هر یو خوارۍ چې کوم دی دا الماني چې ماما کلوسېږي نیکه کلوسېږي تشپکو ستا دا جرت چې تا دا خبرې کولې وایم دا چې ګوره دا راته ووایه که نه هغه وقار بورومار خو نور راغلی کم ځای کې دغلته پروت دی زه به د ده سره مړ وباسم چې تا کور کې پرېښې سینګرې وایم واورې دا چې ګوره زما ډېر روب او دبدبه ده په دې کلي کې او زما نوم به د کېري چې څوک پرې غب شم بیا نه پیدا کېږي مده انت د خیالي د روب دبدبه ده په کلي کې ما ده د ټول فکر سکونتي خراب که هلته چې کوم په کوم ځای کې ما وی کدا ډیم جوړ شو بسنده کدای جبو کې نو خادو پپا بوک بیا ګرځې پټو پانو نو خادو پپا بوک بیا وایم خار خو داسې پروت دی غیر وای څه چالو شو لکه وای یالا خیر وای کنه دا جګول راځي وای دا کیسه وای وایم دا راته ووایه که نه وای سوځېدلې پګوړې پلار ته دا شیطانې کړې چا ته مې شیطانې کړې هغه تشپقو پلار دی څه دی هلکه زما پلار ته تشپقو مه کوه نو ولې څه ورته ووایم ور هغه دغه خو ما ته پیسې راکړه ما ورته ما د ماماجي ماماجي تنخوا پرېمه ټینګه وه تا ته چا وایي چې ته هلته ځه کوم ځای ته ځه کور ته نو ولې تلم مانا کور مې نه دی نه ده به دی د ما په تنخوا کې بیا به مې پیسې نه زه کومه یو خبره ته یاد ساته تاسې ټوکې کې ماما ته چاله تنخوا ورکړې زه تېره میاشت کې دې 500 روپۍ راکړې هغه مې پې دا چې ګل مې پې دغه راوړلې وه الو دا کومه نه چپ سپېواله که څه کار دی بس بیا تا سره کار کوم نو زه زما ستا کار به زه ټول روانوم ها څنګه به زما کار زه به شهزادګۍ ته وایم چې دا هسې دورباز دی دا سم نه دی لکه ته اوس ګوره نیکبخته ته اوس ګوره لکه گپ نه کوې بله والله دې کومې زمانې ته پاتې شو د ګراني د قسم دی لکه وقاره
بیا څه چل شوي دي ولې ژاړې ولې ژاړې ماماجي زه نن بیا ووالم کبې راباندې واړوه وړه تا خو دا ماماجي روزانه وي راځه چې زه چې هغه پلار له دې ورسوم ګینې دلته باندې زه هم یو شیبه کومه هلته ځو اوس به مې هغه هم وخي راځه زه د سره یم که نه ولې به دې وخي ما سره د هغې غم هم دی د پلار هم دی خو زما ورسره څلورو کالو تنخوا پاتې ده تاسو به څو روپۍ د میاشت درکوي 1500 نو په ډېر نه ډېر اوسه کې ظالمه اوس دا راکوي ماما وایي زه به تاله دا تنخوا درکومه نو داسې کار وکړه ماما دې پرېږده ما سره نوکر شه زه به درله 2000 روپۍ میاشت درکوم 2000 به راکې او ته کار څه کې زه خو ټولې هفته خوشي تشي ګرځم او د اتوار په ورځ مې جوړي اتوار به دې چوټي نو اوس څه کوو زه خو یم بس د ماماجي نه د ریټایرمنټ راواله ما سره نوکر شه ما په شا شاته ګرځه زه به صحیح ده ځه راځه چې ځو مړه خوښه دا زه به څه خلک وغې مامي ته کونډه کیسه کوم زه وره چې ما کوچی کوچی خورې دي هغه خپانه چې کنه مرنو دماغ مې کار ونکو ولې وې خورې استا غفلار یو څو ټکو والم کنه نو تا به ما کټ ولې واړو دا پات خیاله کنه دا ما کوچی کوچی زه مامي ته کونډه کیسه مامي ته کوم کوه دا څه کاری ما ته بدل لوجي پک دا ما ته کوری کوری خورې دي بیا خو مې نه وخې نه بیا نه بیا به مې پلار ته وایم خبره کوم تعالی مې ستا وطن ته کوچی کوچی جنیم کتلې ده وای ما او کنه کمال به واده کې واده به در کوم روج به پخو خو لاول ته یو خبره کوم ماما لاول به مال غوړې واده کې او بیا به کویدن کې دا څه کوم قاعده خمر خیا کړم به کویدن کې بیا واده کوي مالا به چرته مال بس مال نه وراولا دا بس نه بدل راولم بل ماماجي شهادت په پوله را روانه دا غلې ما ته وای خوریا ولې وې خوریا زما دا ځړکی خدا څو فائدہ ولې را چرته تر کېلې په پوسټ کې لاړ شو او وړي هغه تر ته پاسه او دغه او دغه stop ماما لګنی غودريګا السلام علیکم ولې وې خوریا لال به ورته ونیو دا بیا سختي کنه چیرته تخت دا خو شهزادګي دا غوستا ډیره زیاته خو باندې لګ نږدې ودرېګا څه خوري خو دینو ماسونه بیزته کې په بیزته څه کار نه لشوي بیزتی زمانه د ماما په بیزته د سره کار نشته وې شهزادګي هم شاته به تخته ته باو خو نیمته شاته تخته وای خبره کوه څه خبره ده هم زما په بده تاسو کار نشته لیلا نلی شهزادګي نن براته زمين اقرار کې او دغه ماما دغه امین اقرار د تقوم په یو شرط څه شرط ولې وې خوریا دې ته زما د کاروبار پته نه لګي وای وته کنه ویم شهزادګي زه د ټاپ بزنس مین یم مامیو دې کې هیڅ شک نشته چې د ټول مرده کرا ولا سره ټاپونه انځي څه وې ولې نو صحیح خبره مې وته او اصلیت ته وته ښکارا کومه اصلیت پیدا کنه مونږ وته بره دوه کټه جوړه وای او بل خبره ده او شهزادګي زما د جازونو ګرونم دی ته جازونه ملوزول شي او مامي ته ګوره جازونه ملوزول شي زما ماما توپه ملوزول شي دې به خوبه کو جمیلاته توپ نالوزي ولې نالوزي ته لزول شي ماما تاسو وې هم دا چې کار دې شهزادګي نور خبره به بیا کو هم دا چې کار به کو خوریا ولې وې چلته بلاسو چلته ګو ډرینګ به اوس کنه وای ډرینګ به خورو ماما جی که بل پرس که زما جیب ته دی اړو دي کنه نو ګور د 50 لک روپے بل لاغلیو ما منیجر لور کې مې بل داخل دې به پورا پاچا وای پېختو نه تا ویم لګلان دې خګيګا سلام پې یو بمبکه دې ته نو خو که خو خدي نو خو بس سبچ کې به تخپی و با شو کنه مړه د دینه ته زغواړې ماما دا ځان ته واده کوم کنه پېمان قسم دې غزه ته شوزا ویم دا چې کار کو کنه شاته دا چې زو تا سکریم ریم بوخو تاسو اوسګار یې زه د بقرې بابو د چیرې خپل ماته شوی دا زه د هغې تپوس لازم اوسګار خیل دی راځه کنه وریا عجیبه کار دی څوک د انسانانو تپوس نه کوي او دا چیرې تپوس روان یاره ماما جی که زما یو خبره اورې کنه د دې مامي دا خبره ټیک و
ته ماته انسان نه ښکارې هغه چیلې هم ستا نه ښه وه مامالي خو راسم لاړه دا ایسکریم په ما خوره کنه پته وخورم زخر در باندې ولې نه خورم زخر شابه مخکشه مړه نریشه ماما جي مخکشه خپنې داسې جمله خزانه